د کوم مصیبت په منځ کې چې شپې د هغې نه مه یېرېږه. د حقیقتا مقصد دا نه و چې موږ ټوله شپه خوب وکړو. د هغې مقصد دا و چې زه به شپه کې راپورته شمه اودس به وکړمه، 2 رکعته مونځ به وکړمه او د الله نه به وغواړمه الله به زما مشکل حل کړي. د کم مصیبت په منځ کې چې شپې د هغې نه مه یېرېږه. 2 احادیث په دې کې راغلل. ګوره زمونږ مشرانو به چې کومې خبرې کولې هغه به ډېرې درنې خبرې کولې، هغه به د قرآن او د سنت موافقې خبرې کولې. په بعضې خبرو باندې مونږ پوهېږو او په بعضو باندې نه پوهېږو. چې کله څه مشکل راغی، څه پریشاني راله، زندګي ده، خامخا څه ناڅه پکې راځي نو د شپې راپورته کېږئ، 2 رکعته مونځ کوئ او د الله نه غواړئ او په یقین سره یې غواړئ. صحیح حدیث دی. نبی مهربان فرمایي انا عند ظن عبدي بي، زه بنده سره الله فرمایي چې بنده په ما باندې څنګه ګمان یې قشان معامله کومه چې بنده وي چې دا الله زما دعا قبلي وسی قبلومه ورته. لہذا زموږ مشکلات ډیر دي، دنیا کې پریشانۍ ډېرې دي او تاسو